عبدالله له ټول شموله حکومته تیریږي خو دوه شرطونه لري بیا له ولسمشر غني سره جوړه کړي. دا چې عبدالله کوم شرطونه لري ولسمشر غني ته کوم شرطونه وړاندې کړي دي په همدغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. عبدالله له ټول شموله حکومت تیریږي خو دوه شرطونه لري. یو شمیر سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف او نورو مطرحو سیاسي څیرو په هڅو او منځګړیتوب د ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي یووالي حکومت پخوانی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ترمنځ د سیاسي کړکېچ د پای هڅې ګړندۍ شوې دي. د حراست او ثبات شورا ویان مسعود راشدوال رسنیو ته ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې هغه لیدنې چې عبدالرب رسول سیاف او حامد کرزي له ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله سره کړي دي د ملي ګډون په نوم د حکومت پر سر خبرې شوي چې پرمختګونه هم پکې شوي دي. مسعود راشدوال ویلي چې ډاکټر عبدالله پر دوه شرطونو چې د سولې بهیر مشري او د اساسي قانون تعدیل دی ټینګار کوي. په کابینه کې د نوموړي ټاکنیزې ډلې کسانو ته ځای ورکول او یو شمیر نور مسایل هغه څه دي چې عبدالله یې د شرطونو په ډول وړاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې ولسمشر غني او عبدالله په خپلو دریځونو کې تغییر رامنځته کړی دی او د سیاسي کړکېچ د حل په فکر کې دي. که څه هم د عبدالله ویندویان د سیاسي څیرو د منځګړیتوب او د خبرو له لارې د ټاکنیزې کړکېچ د حل پخلی کوي خو ولسمشرۍ ماڼۍ تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. د یادونې وړ ده چې تازه نن ورځ هم حامد کرزي، رسول سیاف، محمد محقق، کریم خلیلي، انوار الحق هادي او یو شمیر نورو سیاسي څیرو د ګلبدین حکمتیار په کور کې له پخواني اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره کتلي دي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.